د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر مجلس او زما عزت مندورونو دانن چستاسو پر کلی کی پر علاقہ کے کم مبارک پروگرام و مجلس جوڑ دے دا یو محترم رور دا حاجی صاحب دا برخوردار او دا بچی دا واده دا خاده په سلسله کې جوړ شوی دی. رب العالمین دې دغه خادي بختوره کی او الله دې ول پکې نور خوشاله واچي. رو زسم مقرر او واعظ نیم صرف طالبانو سرم د درس تعلقی درسی مولم خود دې رونو محبت او مینا
او شوق او خواهش دی دا دویم دریم ځل دی موقع نه برابریږي. نن رب العالمین زما استاسو د ملاقات فیصله کړې وه او یو څو ماته ګوړې خبرې د دغه موقع په مناسبت انشاءالله ستاسو مخکې به عرض کم. دا حاجی صاحب متعلق ما اوریدل چې ډېر ښه انسان دی او د علماو سره او د نیکانو خلکو سره او د دینی مجالسو او جماعتونو سره ډېر ښه محبت لري او یو عملی تعلق لري. رو دا حقیقت دی چې هر وخت کې یو مسلمان په زړه کې د علماو سره او د نیکانو سره محبت او تعلق لري دا د هغه د کامیابۍ لویه ذریعه ده. او بیا په دې موجوده دور کې چې نن خلک د دین نه په نفرت کې روان دي، دین خلق پریدي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک وینا مطابق نن هغه دور دی چې قرآن او سنت او دین اسلام پلاس کی نیول دا اور پلاس کی نیول دی. دیندار خلق نن د دین نه تختی، دیندار طبقه نن د دین نه رستو کیږي. علما نن لوی ابتلا سره مخ دي. مسلمانان چې ځان ته مسلمان او یو په زړه کې د ایمان او د اسلام جذبه لري انن د یو لوی آزمایش او امتحان سره مخ دي. او نن هغه دور دی چې نن مسلمان یو ځل بیا د انګریز د غلامۍ زندګۍ ته روان دی. یو وخت زمونږ مشرانو یو تحریک چلولیو او دا وطن بر صغیر پاک و هند دا یې د انګریز د غلامۍ نه آزاد کړیو. ډېر لوی لوی علماء کرام شهیدان شوي، ډېرې ښځې کونډې شوي دي، ډېر بچي پکې یتیمانان شوي دي او روڼ علماء کرام دا یې د سور او د خنزیر په سرمنو کې بند کړي دي او په اور کې غورځولي دي. او یو انګریز په خپل تاریخ کې لیکي چې د بمبې نه دلی ته مې سفر کو دغه وخت کې وی ما په سترګو داسې اونه لیدله چې په هغې کې دی د یو مسلمان عالم وجود اویزان نی. هرې اونې پورې یو عالم تړلی دی او هغه اویزان کړی دی او په ډېر تکلیف یې د هغه نه ساوخ کېده. په سوونو په زرګونو علما او مسلمانان دارونو شهیدان شوي دي او یو تحریک د ریشمي رومال اوچلید. علماو له انګریزانو شاټونه ورکړي دي او وجود پورې ورته د بجلۍ اوسپنې تړلي دي، لیکن د هغې یو ثمره او نتیجه خدای ښکاره کړه. د پاکستان وجود خدای ښکاره کړ. مسلمان ته یو ملک ازادي الله ورکړه، لیکن نن بیا داسې دور په مسلمان باندې راغی چې کومه ازادي مسلمان ته رسېدلې وه او زمونږ مشرانو کوم تحریکونه چلولي او کوم جیلونه یې تېر کړي
نن بیا آغا آزادی تقریبا 200 کاله 250 کاله رستو واپس لاړه او دا وطن نن بیا د انګریز غلامۍ طرف ته روان دی. په دې باندې ورونو سوچ پکار دی او فکر پکار دی. د انګریز سره زمونږ دشمنی پسوا دا مشران موجود دي. انګریز چرته څوک د جمعات د مونځ نه دي منع کړی، انګریز څوک د حج نه دي منع کړی، د زکات نه دي منع کړی، د جمعات جوړولو نه دي منع کړی، د مدرسې جوړولو نه دي منع کړی. او که یو سړی خپل مونځ جمعات کې کړی دی او که بهر یې کړی دی، انګریز دا نه دي ویلي چې دا ته څه کوې. زمونږ د ترقۍ کارونه یې کړي دي، مونږ له سکولونه جوړ کړي دي، مونږ له پولونه جوړ کړي دي، مونږ له امن را کړی دی، مونږ ته سکون را کړی دی. لیکن بیا زمونږ مشرانو د انګریزان ولې شړل؟ صرف زمونږ قرآن آزاد نو، زمونږ د پیغمبر علیه السلام احادیث آزاد نو، د قرآن او د احادیثو نظام غلامو. اوس بیا انګریز چغې وایي مونږ خو څه نه وایو، تاسو خپل مونځ به کوئ، خپلې مدرسې به چلوئ. لیکن ورونو یاد وساتئ خدای پاک د امریکا او د امریکې حواریین الله نه لپه لپه دعاګانې غواړي چې خدای دا تباه او برباد کړي. ورنه یاد وساته دې جوماتونو کې دا مونځ به دې بندېږي، په دغه مدرسو کې دا درسونه به دې بندېږي. دغه قرآن حکیم چې ستا په جومات کې پروت دی، ستا په کور کې پروت دی، دا به غیبه او دا به بنده. لکه نن علما په پټکو باندې یریږي، بار نشي وته. نن طالب علمان په روډ نشي ګرځېدی. نن جومات چې جوړه ستا جرنیل صاحب اعلان وکړي نصیب اخلی به جومات جوړه، مدرسه چې جوړه نصیب اخلی او مدرسه جوړه. یو طالب چې مدرسې ته راځي او په هغې کې سبق وایي، دی به نوسی اخلی به قرآن زده کوي. افسوس دا دی ورونو، دغه افغانستان ملګري ورونه که په یونیورسټۍ کې سبق وایي د هغوی نوسی ته ضرورت نشته، که په کالج کې سبق وایي د هغوی نوسی ته ضرورت نشته، که په یو سکول کې سبق وایي د هغوی نوسی ته ضرورت نشته، که په دې روډ ګرځي نو نوسی ته ضرورت نشته، که په کیمپونو کې ګرځي نوسی ته ضرورت نشته، که ځان له کور او مکان په کړی اخلي نوسی ته ضرورت نشته. لیکن دغه طالب چې د خدای کور جومات او مدرسې ته خیږي نو نوسی ته به ضرورت لري. دا افسوس دی که نه دی؟ دا ظلم دی او که نه دی؟ دا قرآن غلامان ګرځول دي که نه دي؟ حدیث غلام ګرځول دي که نه دي؟ لیکن یاد وساتئ ورونو، داسې دې نه مخکې حکمرانان راغلي دي. بېشک مسلمان عوام نن په پستی کې دی، طاقت نه لري، زور نه لري، کمزور دی، خو د الله د قوت او د طاقت مقابله څوک نشي کولی. انشاءالله دا خلک چې دا د قرآن او د سنت مقابله کې لګیا دي، کوششونه کوي، دا به خدای زیر و زبر کوي او خدای به هلاکوي انشاءالله. تاسو کوشش وکړئ په دې زړه کې یو مضبوط قوت ونیسئ او د علماو شاته ودرېږئ. هغه خلک چې هغه د امریکې او د هغه د حواریینو دشمنان دي، هغوی سره صف کې ودرېږئ انشاءالله چې ستاسو د علماو قوت یو وي. چرته به خدای پاک قرآن نه غلام کوي، دی له به خدای پاک انشاءالله بیا غلبه ورکوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دې وخت کې داسې دیني مجلسونه جوړول، د علماو نه خلک نفرت کوي، وایي علماو ته را نږدې کېدل، د جومات او د مدرسې خدمت کول، د دینی جماعت خدمت کول، دا عین جهاد دی. او دا حاجي صاحب محترم د چا چې د دې بچي دا خادي ده، هغه کې دا اوصاف او صفات موجود دي. مونږ او تاسو را جمع کړو، دا خپله خادي بختوره کړه. الله ذوالجلال دې په دې خادی باندې خوشحاله کړي. ورو دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. یوه خبره
به د خادې د واده متعلق د نبی علیہ السلام د وینا مطابق درته وکړم چې پیغمبر علیہ السلام د کمې ښځې د واده متعلق صحابو ته ترغیب ورکړی دی. او بله خبره د دې مجلس د انعقاد متعلق کوم. دا نمونه مجلس جوړول په خپله خوشحالی کې دا خوشحالي خو الله راولي، وعده خدای راولي، په انسان سنت خدای راولي، خوشدن خدای راولي، د ماشوم د کېدو خوشحالي الله راولي. دا خوشحالي په انسان کې راولي، دا څوک راولي نو ما ته متوجه شه، دا الله راولي. اوس چې خدای پاک پچا خوشحالي راوستا او دا سړی دا کوشش وکړي چې یاره زه خو الله خوشحاله کړم، زه په خپله خوشحالی کې ځان سره الله شریکوم، زه خدای خوشحالوم، نو څومره لوی د سعادت خبره ده. لکه په دې جیسه دا خوشحالي خدای راوستا، د پکې ناتخوانان صاحبان راوستل، زه پکې د یو لرې وطن نه راوستم، په دې خیال چې د دین یو څو خبرې وشي، زه خو الله خوشحاله کړم، اورېږه چې زم خدای خوشحاله کړم. زه انشاءالله چې دغه خادي به ورته رب العالمین بختوره کړي او خدای پاک به پې خوشحاله کړي. او قرآن حکیم کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله فرمایي که تا زما د نعمت شکریه ادا کړه نو دغه نعمت او خوشحالي به درته زه نورم زیاته کړم، او که تا زما د نعمت قدر اونه که او ناشکري دې وکړله نو الله وی بیا زما عذاب ته ډېر سخت عذاب مې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو دغسې مجلس جوړول او بیا دغسې مزیدار او مبارک تقریبات برابرول دا د الله په دغه نعمت شکریه ده. خدای پاک دې حاجی صاحب په دغه خوشحالو کې دو گنا بلکې د هغې نه هم زیاتې نورې خوشحالۍ ورته پیدا کړي. ورو دویمه خبره چې کومه ضروري ده هغه د واده متعلق ده او د دې مجلس تعلق هم د خادې سره دی. د پیغمبر علیہ السلام یو جلیل القدر صحابي دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، چې د نبی علیہ السلام سره تقریبا څلور نیم کاله ډیره نږدې ملګرتیا کړې ده. په سفر کې او په حضر کې ورسره ګرځېدلی دی او په لږه ډوډۍ یا په نار او په سپوره د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی دی. او په صحابو کې یو ډېر لوی شیخ الحدیث او محدث تیر شوی دی. د نبی علیہ السلام 5300 او څلور او یا احادیث د نقل کړی دي. هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام راته فرمایل یو ځل وی ابو هریره خلک چې واده کوي تنکح المرأة لاربع، نو څلور مقصد یې په دې زړه کې نیولي، څلورو کې یو مقصد. لمالها، بعض خلک چې واده کوي هغوی د مال دپاره واده کوي چې داسې ښځه وکړم چې هغه مالداره ښځه ډېر لوی جهیز ورسره راشي او ډېر لوی مال او دولت ورسره راشي. ولجمالها، بعض خلک مال ته نه ګوري، یره وی که مال کم می پروا نشتا، که دولت نمی پروا نشتا، خو چې داسې ښځه وکړي چې هغه خوبصورته حسینه یو ډولی وي. ولحسبها، او بعض خلک چې واده کوي هغوی حسب او نسب ته ګوري چې داسې ښځې سره نکاح وکړي چې هغه د یو لوی ملک یا د یو نواب او د یو خان لوري. سبا دې څوک تپوس کی تا کوم ځای واده کړی دی نو دې خولی شي چې یاره د فلان کی کاکا لور مې کړې ده، فلان کی سره رشته مې کړې ده. نو څوک مال پسې، څوک جمال او حسن ډول پسې،
او څوک حسب او نسب پسې او لدینها بعض خلق هغه ښځې پسې ګرځي چې نو هغه دینداره ښځه نه مال ته ګوري او نه جمال ته ګوري او نه حسب نسب ته ګوري، بلکې دې ته ګوري چې داسې ښځه وکړم چې هغه دینداره ښځه. نو د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایي چې فاظفر بذات الدین تربت یداک، ګوره که ته چېرته ښځه کې نو هغه ښځه په نکاح واخله چې هغه دینداره ښځه. دا د نبی علیہ السلام یو خپل نږدې صحابي ابو هریره رضی الله عنه ته د دیندار ښځې د نکاح ترغیب ورکوي. روز دینداره ښځه څه ته وایي؟ بس زه خو یم داسې پرېږدی هسې توجه ګډوډۍ، بس پرېږدی. دا څه شی دی؟ بیټري ده؟ نه بجلی دی راځي، نو بس بجلی چې دی راځي. رضی الله عنه تعالی دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي فاظفر بذات الدین، دینداره ښځه په نکاح واخله. اوس نو ګوره چې دینداره ښځه دینداره څه ته وایي؟ عقیده برابر یوه. دویم عمل د شریعت برابري، خپل منځ کوي، خپل روژه نیسي، خپل ذکر و اذکار کوي، او دریم چې اخلاق مزیدار او خشتی، د خپل خاون خدمت کوي، د سخر او د خواخ خدمت کوي، د خپل کور د خاوندانو قدر او خیال ساتي، چا سره جنگ جګړې نه کوي، په معمولی ډوډۍ د خاون سره گزاره کوي، په معمولی جامه د خپل خاون سره گزاره کوي. دې ته دینداره ښځه. اسیرونو که داسې ښځه د چاوي چې عقیده او عمل یې برابري او خاون سره په سپوره ډوډۍ هم گزاره کوي، جنگ جګړې هم نه کوي، او خاون له چاپی ماپی او زورم کوي، نو دا ښځه جنت دی او که نه دی؟ دینداره ښځه جنت دی. او چې کومه ښځه بېدینه عقیده هم خرابه ده، منځ په سترګو نه پېژني، چې منځ نه کوي خو دس هم نه کوي، یا منځ خو کوي خو اخلاق یې خرابي، هر وخت کې په خوله کې اور نیولي، خاون سره هم جګړې، دې غریب ستړی ستومانه د بار نه راشي چې ماله به دا ښځه ډوډۍ راوړي یا چای به راوړي. ښځې څه دې پخ کړي دي؟ ډک شه وخوره دغه ساګ پیتي تا راوړي څه دي؟ دی وی خدای اوس ځان مړ کم او که دا ښځه مړه کم. مونږ راله اوبه ګرمې که خپلې ته را پلانکي نه کمزوری څه په دغه یخو اوبو اودس کوه که نه. تاله دې نه راغلي وي چې اوبه به دله ګرمه چې داسې ښځه چې خاوند سره جګړې، سخر سره جګړې، خواښې سره جګړې، بے حیا بے لوپټې بار ګرځي. تاسو نه تپوس کوم دا جنت دی که دوزخ دی؟ دا دوزخ. د دواړو جهانو سردار مبارک چې کوم اصول درته ښیي، قسم د هغې کې به زمونږ او ستاسو ډېر لوی خیر او ډېره لویه فایده وي. نیکه ښځه د دنیا جنت دی، او بدعمل او فاسق او پودله ښځه دا د دې دنیا جهنم د خیرت سره د خدای خیر کی. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه بهر به چکر لګاو په د خپل رعیت باندې، او د رعیت د حالاتو تپوس به کو چې څوک څنګه دی، اوږې دی، نار دی، چاته څه ضرورت شته او که نشته. لکه نن چې زمونږ جرنیل صاحب په خلکو چکر لګوي، چکر یې لګوي امریکې ته منډې تړلی وی که دا تپوس کوي او هغه ځای کې طالب ناصر راویني څه شاو، هغه ځای کې ملا قرآن ته ناست شا به یې نوسي ورسره نشته، جیل کې واچوه. یا لکه اوس د قرآن نه غټه نوسي ما سره بله کم ده، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه غټه نوسي ما سره کم ده. نجیب د جنرال مشرف صاحب دستخط به اله به قرآن ښه، د جنرال مشرف صاحب دستخط به اله به د پیغمبر حدیث ښه. ما وی دا ځان به مړ کې که نه، او دا ځان به وشلی، او دا ټول خلق به پانسی کې
خو انشاءالله چې د قرآن او د حدیث په ښودنه کې به زه ستا نوسي ته ضرورت محسوس نه کوم. ما له د خدای او د پیغمبر نوسي ډېره. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دا ایمان د خدای په مونږ کې پیدا کی. نو عمر فاروق رضی الله عنه چکر لګی، په یو لاره روان دی، په یو کور کې د یو ښځې او د هغې د لور په منځ کې جګړه. دی ورته بار ودرېد چې دا جګړه پسې ده. اوس هغه ښځه لور ته وایي چې بچې په دې پیو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي چې نه مورې پیو کې خو اوبه نه اچو. اما ورته وایي نه بچې شابه پکې اوبه واچوه. اوس پی خو چې سوچه پی وي اوبه پکې واچوه خو ډېر شي که دا ټګي ده، دوکه. او بعض خلک پکې دا دام وي هلکه وایي پیم پاک دي اوبه هم پاک دي. نو ګناه پکې ده که میرا څه پلیت شی هم پکې نه دی اچول. خو دوه پاک هم یو ځای کړل که دوه پاک یو ځای شو. دی کې څه ګناه خو نشته. جناب دا پی خو په 15 روپۍ یا په 6 روپۍ پاو خرڅېږي او د اوبه په 100 پاو خرڅېږي مفت. نو تا هغه مفت اوبه په دې پیو کې واچول، هغه پی دې برباد کړل، کمزوري دې کړل، خراب دې کړل، او هغه خیراتي اوبه دې اوس په پیسو د پیو د برکت نه خرڅوي. دې کې ګناه او غلطي شته که نشته. خو د پاکستان مسلمان چرته په دنیا کې مونږ اوبه پی چې په پیو کې اوبه اچولي چرته نه دي لیدلي. سعودي ته تللي و افغانستان دا 2 سفره مې کړي دي. مونږ چېرته پیو کې اوبه نه دي لیدلي. خو د پاکستان د مسلمان جرنیل صاحب دې ټګۍ ته خیال دی چې دا خلک ټګۍ کوي. دا ټول چې پاکستان کې دا دوکې روانې دي د بره سطح نه واله تر د لاندې سطح پورې او ټګۍ روانې دي. دې ته د سوچ نشته، قرآن ته د سوچ دی. پاکستان مسلمان خفه کېږئ مرونو، هر سیس کې ټګي او دوکه. بې دوکې او بې ټګۍ یو شی نه دی. مساله کې ټګي او دوکه ده. ما یو دوست په جهادي بازار کې دکان دی، هغه نه مې مساله اخیسته. دا ترکاړه کې چې مساله اچوي نو هغه چې مساله جوړوله نو مې هلکه زیره پکې خوشبو یې واچوه. نو ما له زیره را واخیسته، وي مولوي صاحب دغه زیره پکې اچو. مې دا خرابه ده، لږه خوشبو یې مزېداره زیره نشته، توره زیره ښه شته. نو نوره یې را واخیسته چې وکته ډېره اعلی خوشبو یې کوله. وی دا پکې واچو. مې وی دا خو نه خرڅو هلکه 10 روپۍ ګرانه والا خو دا پکې واچو، دا خوشبو یې ده مزېداره ده. وی مولوي صاحب دا مې خرڅ له نه ده راوړی، نه په تا خرڅوم نه په بل چا خرڅوم. هلکه ولې؟ وی دا خو زیره نه ده، وی دا خو د اسونو د خرو خاشنه دي، میده شوي دي او ایسنس پکې اچولی شوي دي، د زیرې ایسنس. نو چې په مساله کې د خرو او د اسونو خاشنه تا چې کومه خوشبو یې زیره میره خورئ که نه، دا ټول د اسپ او د خرو خاشنه دي، پکې ایسنس اچولی دي. دغه د مسلمان شیوه ده. زما یو مقتدی دی روس ته تللی و، د روس نه راغی. اصل د پاکستان د مسلمان موږ له خفګان راشي چې کوم سړی قرآن او حدیث ښیي هغه له جیل هم شته، هغه له نوسي هم شته. کوم چې دا بازارونو کې ټګۍ کوي هغې له اسم نشته. زما یو مقتدي تللی و روس ته، هلته کې ډاکټري ډګري وکړه، ایم ډي راغی. هغه دا یو خبره ما کوله، هغه ما ته وی په روس کې نه دي، په روس کې وی دا سپلای چې پالش کېږي دا په مشین کې پالش کېږي. سړک په غاړه مشینونه لګېدلي، نو هغې ته به سپلای ور دننه کړي. نو هغه لومبی سپلای چې دننه پالش کړي درته به یې راوغورځوي. نو بیا به چې دویمه سپلای ور دننه کړي دا به درنه ونیسي. نو د هغې خپله سکه ده، هغه سکه به پکې ورکړي، نو دا دویمه سپلای به راته راوغورځوي. که سکه دې ونې ورکړي دا دویمه سپلای نه راغورځوي. نو څوک داسې کوي چې یو پالش کړی کې ګرځي او بل داسې ګرځي، یو به درنه راوغورځوي نو دویمه به نیسي. چې پاکستانی مسلمان خدای ورورسو، نو چې ورورسېده ده به څه چل وکړه، په یو مشین کې به یوه سپلای ورکړه، لومبی خو راغورځئ، نو لا بله نو بله به بل مشین کې ورکړه، نه به یې مو ته راوغورځوله. مفتو کې به دواړه سپلای پالش شوې. ما ته متوجه شي روس والا چې راغلل، هغې چې څنګه سپلای په مشین کې ورکړي دي او لومبی یې نیولې ده. هلکه دا مشین خو لومبی نه نیسي،
دا خو دویمه څپلۍ نیسي مشین کې فرق راغلی مشین کې نقصان راغلی په کار دی چې دا دویمه څپلۍ دا لومبۍ ولې دې ونیوله اوس هغه ته پته نه لګي چې پاکستاني ولا خدای را رسول دا ټکی دوکا زه خپله په 91 کې حج له لاړم نو چې لاړم نو هلته کې ټلیفون چې کې دا سکه به ورغورځئ کوم حاجیان صاحبان ته د هغې به کتلي د هغې نه مخکې چې د حج له تللی وم نو سکه چې به مونږ غورځولو پلنه به م ورغورځوله چې بیا مې ټلیفون کو نو سکه به دا بل شان ورغورځئ هلته ما مامو هغه نه مې تپوس وکړه مې دا ولې دا دوی نظام ولې بدل کړی دی ما ته دا زمونږ د پاکستانیانو د لاس پاکستانی به راغی نو ریال کې به یو خوا هم ګوټ کې سوري ویسته او بل کې به هم سوري ویسته سیمو تار به پکې دا بجلی والا وتړل دا به یې وروغورځو نو بل به مال چې ترڅو سکه ورغورځی نو خبرې کوو سکه دې بنده کړو نو خبرې بندېږي رضی الله عنه هغه له خو به چېرته واده کوو ما ورله یو جینۍ صحیح کړی څوک به ورله کوو وی په پلانکي کندي کې پلانکي کلي کې یو شپونکی دی او د هغه لور ده سړیه دا څه کې تعمیر المؤمنین د فارس او د روم معنی در نه رپېږي لوی روب او دبدبه دی ده او د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر نږدې صحابي او خلیفین د شپونکي لور به کې وی زه د خپل ښکلي پیغمبر د وینا مطابق خپل زوی د دینداره ښځه کول غواړم او دغه جینۍ ما ته ډېره دینداره ښکاره شوې ده ته تپوس وکړه که واده شوي نه یم دقه دې خپل زوی له کوم زوی سره مشوره شم په خوشحاله شو ښځه م راضي شوه حقه جینۍ خپل زوی ته په نکاح واغېسته اوس وروڼو دې اندازې نه غوږ کېدی چې هغه جینۍ په نکاح واغېسته نو تاریخ لیکي چې د عمر فاروق رضی الله عنه د هغه زوی نه او د هغې پاکې بیبي جینۍ نه خدای پاک په اولاد کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوندې شخصیت پیدا دو پاک چې یو ځای شي که نه نو خدای پاک چې داسې انسان جوړوي دو پاک یو ځای شو او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د هغه په سلطنت کې چېرته شرمخ په ګډه حمله نه وه کړې شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل یو ځل په یو ځنګل کې شرمخان او ګړی دي نو شرمخ راغی په ګډه باندې حمله وکړه او ماته یې کړه هغه شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون انور ورته ویله که څه چلو شو وی په دې ګډه مې خفګان نشته خو عمر ابن عبدالعزیز وفات شو وی ته څه خبرې دا خو د سونو میلو مزل دی ځنګل کې ریډیو دا څیزونه خوم نو ته څه خبر شوې وی چې هغه حکومت د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت راغلی دی نو ګډ او چیلی او شرمخ یو ځای سرېدل او نن شرمخ زما په ګډه حمله وکړه معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی دی هماغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی و موږ چې منډې وو د قرآن او سنت نظام د عدل نظام نو هغې کې موږ ته څه شی ښکاري بیا به شرمخ او ګډه یو ځای سرېږي نن انسان نه شرمخ جوړ شوی دی او په بل انسان باندې حملې کوي ستا عزت محفوظ نه دی یو انسان لور خور محفوظ نه ده مال دی محفوظ نه دی جان دی محفوظ نه دی دا ولې ځکه موږ د خدای او د پیغمبر نظام او کتاب او قرآن ته شا کړې ده دغه قرآن او دغه نظام دپاره تګ و دو پکار دی او کوشش وکړئ مسلمانانو که موږ او تاسو دا کوشش ونه کړو نو دا قصه نه کېږي موږ به په خفګان کې اخر څه نقصان دی په قرآن او په سنت کې حدیثو کې او فقه کې څه نقصان دی چې موږ ورته شا کړې ده هغې لپاره محنت پکار دی کوشش پکار دی الله یې زموږ په دې وطن کې د نیکانو علماو په لاس د هغې په قیادت کې د قرآن او د سنت نظام راولي ترونو مبارک یو سړی تیر شوی دی یو نیک سړی تیر شوی دی د یو بادشاه غلام دی او د بادشاه د باغ نوکر دی د باغ خصمانه به ورته کوله د بادشاه میلمانه راغلي چې میلمانه د بادشاه راغلل نو بادشاه ورته و چې د ما باغونه دي ډېر مزېدار او ځای چې دو چې باغ تمبوز د انارو باغونه دي او نور باغونه دي تاسو باندې میوه وخورم
میلمانه صاحب بوتل باغ ته چې باغ ته بوتل ډېر صفت د خپلو باغونو ورته کړو. د باغ دا نوکر دا غلام مبارک صاحب دته اواز کې لکه یو څو انار راوړه. زما میلمانه راغلي یو څو انار راوړه. هغه چې ولا انار راوړ ورته مخکې کېښودل ماته کړل چې بادشاه ته دانې ویستلې او هغه نوکرانو هغه میلمنوم ته ویسته ټول تر تور شو. لکه مبارکه دا سر وړي ورشه نور راوړه تر هغه دې تور شته راوړه. هغه نور انار راوړ چې ما کم تور شو. ورشه بل راوړه نیک بخته. بادشاه غوسه شو ملامت هم شو. ما ډېر لوی صفت پرې باغ کړی او دا خو زه ملامته شوم چې نور یې راول چې هغه یې ما کړ هم تور شو. بادشاه ورته غوسه شو. د باغ څنګه خدمت کې ته پرې باغ کې خوږ انار نه پیژنې ته څنګه خادم یې څنګه نوکر یې. او ورته یې صاحب تا خو زه دې له نیم ساتلی چې زه په باغ کې خوږ او ترش انار معلوموم. تا خو زه د باغ د خدمت او خصمانی لپاره مقرر کړم. هغه کوم پورا حفاظت کوم او بمو به انتظام ورله کوم. دې له خو دې خبر چې خوږ کم دی او ترش کم دی قسم مې دې په خدای وي چې د کله نه زه دې باغ ته ننوتم ما ستا د باغ د انار دانم په دې ژبه نه دی ښودی. ایمان دې ته نن خو باغوان الله اکبر حواله کوه تبا پیشو ته کټوی کېږي حفاظت یې کوه. مسلمان دې بیا کنه دا دوکې پسې د هندوستان نه سړی هندو ګورې نه راځي او نه وروسته کافر راغی نو د امریکې نه راغی همدغه مسلمانان پیسې ته د ټینګې کم ځای دي دولت او مال ته د کم ځای د ټینګې دي. او زه وایم که یو د باغ نوکر راغی او خپل مالک ته وایي چې صاحب زما یو 2 کریټه میوه پکار ده یو 3 پیټه میوه پکار ده دیو په خوشحالم شو درو په دې وسره ولول کی او پغلا په یو دانه باندې سړی خپه کی حرام دې میول ځان دې خپه کو الله دې خپه. نو جناب وی خطا نه دي سکلې وی بادشاہ خوشاله شو. او خدا خو ډېر نیک انسان دې سترګې اوچته شوې هغه خپلو میلمنو ته چې میلمانه رخصت شو. نو دا مبارک یې راوخ بادشاہ ګوره حلال ته اوس ګوره نو ازادې کوي دته خو نن نه ما ازاد کړي. غلام وی ازاد شوې. دویم دا چې زما لور ده او ډېره نیکه ده او خوبصورته ده او یوه لور مې ده بله شته نه او د دنیا دا بادشاهان او دا شهزادګانې رانه غواړي. ما چاته هم نه ده ورکړې خو ته نیکې هم نیکه ده هغه لور تا ته په نکاح کوم. حلال خور انسان ته ګوره او ورته چې زه خو ډېر کمزور یم د ډوډۍ د رقم نه لګي. غلام او مصدات شم کور مې نشته د بادشاه لور به ما سره څنګه گزاره وکړي. وی بس هغه دینداره ده هغه تا سره گزاره کولی شي ډېره ښه ده. هغه جناب په نکاح واغېسته چې نکاح ورسره وکړه یو کور کې دیره کړه. وی ښه نو چې زه کومه ډوډۍ خورم ابه خوري ته به نه رالېږې. زه چې کوم کور کې اوسېږم هغې کې به اوسېږي. زه چې ورته سره یم هغه به کوي. لور سره یې سلا وکړه. وی بس په دغه شرط منظوره ده. اوس به نن سبا د جینۍ پلار په هلک شرط لګوي داسې ده که نه ده او هغه شرطونه په خپل سخرو لګول چې ما سره به ګزاره کوي. چې واده وکړو دوی راغې صاحب ښځه کور ته راوسته او دې جومات کې کېناست او ځان یې څادر ته وکړو اعتکاف چلې ته کېناست. لکه واده دې وکړو ته چلې ته کېناستې دا څه کې زموږ په کلي کې یو هلک و هم ډېر نیک و نیک هلک و چې واده وکړو نو تبلیغ کې 40 ورځو ووت. یې خو واده وکړو چې کتل سړی نشته هلکه سړی څه شو پته نه لګي. مور یې ویره نور خو نه یم خبر خو یو بستر یې اوچته کړی. زور پسې لاړم مرکز ته او علماو ته مې وویل فلان کې ویې خو موږ نه یو خبر چې راغې هغه نوم لیکه 40 ورځو اما مشرانو ته ویې هغې زیر سخت غوسه شو سخت پې غوسه شو راویې غوښته. مې درته څه کې یاره ویل نوې واده مې وکړو ما چې زه یو 40 ورځې ولګم. نو مې کمبخته را 40 ورځې به یې د واده نه مخکې پوره کړې وې که نه په دغه ورځ به یې پوره کړې وې که نه ساده سړیه. او مشران هم ورته غوسه شو. قطعا دا شی به نه کوې تبلیغ به نه بدناموې دعوت به نه بدناموې غلط کار دې کړی دی. نو
بس خیر دې ما ته متوجه شي پرېږدی بجلی بخپل کار کوي نام د جرنیل صاحب بجلی ده دې له موسی نوسی پکار ده څوک اوس هغه امریکا کې ناست دی نو دستخط په هم ته اغشتو خبره را درو دې جماعت کې کېناست مبارک صاحب چې کېناسته ډوډۍ به یې لېږله ښځې له او ښځې ته یې سوال جواب ولېږه چې زما د ډوډۍ نه بغیر د بل چا ډوډۍ به نه خورې زه چې کومه درلېږم همغه ډوډۍ به خورې ډوډۍ به یې لېږله هغه سوکړک موکړک او هغه سپوره ډوډۍ چې څلوېښت ورځې پوره شوې نو کور ته ورغی ښځه هم ډېره خفه وه چې د دې خاوند زه خوښه نه یم ولې نه راځي چې ورغې نو ورته وایي چې یاره ته خفه کېږم او که ما دا څلوېښت ورځې لږ غوندې ستا حقوقو کې کوتاهي وکړه د هغې زه معافي غواړم خو زما دا خیال و چې ته د بادشاه په کور کې اوسېدلې نو حلال ارام به دې خوړلي نو ما در باندې حلال رزق وخوړه دا څلوېښت ورځې نو د پلار د کور چې کوم حرام و چې ختم شي اوس دې نه پس که مو ته ملاویږو نو تم حلاله شوې پاک او زم پاک یم نو ممکن ده چې ما له خدای پاک یو بچی راکړي او ما هغې بچي ته نیت کړی چې کوم بچی ما له خدای ړومبی راکړي نو په هغه به زه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم دې دپاره مې دا خواري وکړه څلوېښت ورځې مې در باندې حلاله ډوډۍ وخوړه نو تاریخ لیکي چې هغه له خدای پاک هغې ښځې له او هغې مبارک له الله یو زوی ورکړ هغه له عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د ټولو محدثین امام بخاری امام ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه امام مالک احمد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی صاحب د دې ټولو عبدالقادر جیلانی د دې ټولو پیرانو د دې محدثینو مفسرینو په استادانو کې لوی استاد ته خدای پاک جوړ بخاری کې راځي ترمذی کې راځي نسائی کې راځي انا عبدالله ابن مبارک حدثنا عبدالله ابن مبارک دا ولی دا پاک بیبی او پاک سړی یو ځای شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې فرمایي که نه چې دینداره ښځه او که چې کومه دینداره ښځه نو هغه کې دقه حکمت دی بچی چې پیدا شي اب هم دیندار او نیک عمل او صالحی خاول سره هم ښه ګزاره کوي قاری طیب سے رحمت الله علیه واقع لیکلی او مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی ده لطائفو کې بنی اسرائیلو کې یو سړی هغه ته خدای پاک په الهام په ذریعه د پیغمبر په ذریعه دا اطلاع وکړه چې ستا به یو درې دعاګانې خدای قبلوي هر وخت به الله نه سوال کوه خدای پاکه ماله دا دعا او دا دعا خدای پاک ته به جړل وی ستا درې دعاګانې به قبلېږي بس خوښه دې خپله چې کومه دې اوس خوښه چې ته څنګه غواړې درې به دې قبلېږي دې راغې ښځې ته یې لوي هلکه نیکبخته خو جومات کې کېنه یو باندې خدای نن جنت وغواړه نور هم که څه خوښې یا خیرت وغواړه جنت فردوس یا بل څه نو راغې ښځې سره یې مشوره وکړه ساده دا مولیان صاحبانه باندې سادهګانې د دنیا سادهګانې المؤمن غیر کریم حدیث کې راځي مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه له وزوی راته او ورته وی بابا سیکل کې تیل خلاص شوي دي پیسې راکړه او سیکل خو په تیل نه چلی هر سال به دې پیسې غوښتې یو ځای طالبانو تپوس وکړو چې دې زوی خو مانه هر سال راځي وي سیکل کې تیل خلاص شوي دي دا څونه تیل خوري وی صاحب سیکل خو په تیلو نه چلیږي دا ګوره علما دي کنه دنیا نه بې خبره زمونږ باباجي به خبره کوله وی حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه درس کې به وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې د غنم داونه دا به څونه غټئ د غنم اونه دا څومره څانګې کوي څومره غټئ دا غنم پکې کم ځای کېږي پته ورته نه لګېده چې د غنم بوټي څه ته وایي او مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه به ګړی له چابي نه شو ورکولی او طالب له ورکړه هغه به چابي ورکړه د دنیا په اوامرو کې نه دي خبر سادهګان دي لیکن دین کې څومره جوور نظر لګېږي ورشه وګوره شاه صاحب فیض الباری وګوره او د مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله معارف القرآن وګوره
او نور کتابونه وګوره، سیرت مصطفی وګوره، نو د هغې د زیرتیا او د هغې د علم او د دانایۍ پته به درته ولګي. نو دا بابا هم راغی، خدای پاک ورته ویلي چې 3 دعاګانې به دې قبلوم. راغی ښځې ته ویل چې ښځې زما خو 3 دعاګانې خدای قبول کړي. ښځه ورته وایي سړي یو به پکې ماله غواړي. نو کېنه د ښځه خو خولې واز هر وخت نیولي. ناشکره قوم، دا شکر چې لوډ سپیکر روان دی، دا خبرې مې نه اوري. دا هم د خدای پاک کرم او فضل چې دا روان دی. د ځانه نه ویم، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لو احسنت الى احداهن الدهر، که ټوله زمانه ښځې سره احسان وکړي، ټوله زمانه، الدهر لفظ ټول عمر، جامه م راوړي، ډوډۍ م راوړي، پیزار م راوړي، چې هغه څه وي هغه وله منې. ثم رأت منک شیئا، محدثین لیکي شیئا دا تنوین د تقلیل دپاره دی. دومره معموني غلطي د غلطي در نه وویني، لږه غوندې غلطي، ټوله زمانه احسان کې. ثم رأت منک شیئا، دومره غلطي در کې وویني، څه به وایي؟ ما رأیت منک خیرا قط، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدی. حضور پاک مبارک د 14مې صدۍ نه مخکې د هغه پاکو بیبیانو متعلق فرمایي هن ناقصات عقل ودين، اذهب للب الرجل الحازم، تجربه قال صليبه فورم اخوه نبی علیہ السلام فرمایي تجربه کار سره دوزخ دلارمو یو اکثر پکې خزي پرد ناسته، اکثر می پکې خزي ولیدل. د خدای رسول دا ولی بکفرهن، د خدای کفر کوي، یکفرن بالله وینا یکفرن العشیر، د خاون نه شکر کوي. دا خدای نبی علیہ السلام وینا. نو دین ایک وخت خزي تعالی وی سړی یو به کې مال غواړي. معاشر په دې ځای کې کوي ډېر د عبرت خبره. وی نیک بخت چې ته جنت به تعالی مو غواړم ځان له بچولو په قلاره کې نه دواړه نه مو خراب وی نه په هغه دوه چې غواړي وغواړه، دا یو مال وغواړه. حتی څه غواړي؟ مال دا دعا د الله نه غواړه چې ما خدای پاک واپس پیغله کی. پیغله پیژنې؟ شکر چې ما خدای واپس پیغله کی ځوان 1415 کالو شو. او داسې پیغلم نه چې په دې ټول علاقه کې زما په شان خوبصورت او خشته ښځه چې مخکې څنګه ما هغسې پیغله نه چې په دې ټول علاقه کې زما عمره خوبصورت او خشته ښځه بله نه. سړی ورته وي چې ګوره یو کالو ته مې وزمې، نو ته دا دعاګانې مه غواړه، په قلاره کښېنه چې ته قبر ته خو روان یو، خدای نه به یو څو کاله ژوند زیات غواړو، عبادت به ترې غواړو. ګوره خو نیک سړی ځکه خو الله ورته چې درې دعاګانې دله قبلو. بهر صورت دا ورپورې نو خو ته ښځې نه او خاوند خامخا مجبورېږي، نه مجبورېږي. تاسو ښه خلک کې تاسو زمونږ پېښور ته وګورئ، د ماشوم په اوږه کېنولې او هغه ښځه محترمه چې ده نو هغه صاحب په دوکاندارانو سره ناستې او سوداګانې کوي. اکثر سړي زمونږ تپوس وکړو که نه هلکه دا جامې خو ډېرې دا کم ځای کې اغېستي دي؟ یاره جي دا خو ماله د وړو مور اغېستي شریعت کې شرعن. ګوره دا ټول علما کرام ناست دي، ځانه خبره به درته نه کوم. شرعن دا جایز دي چې ښځه لاړه شي بازار کې سړي سودا کوي، او عرفن جایز دي، اخلاقا جایز دي، د پښتو په رنګه جایز دي. نو فخر به بیا ولې کوو مونږه؟ په دې مونږ فخر ولې کوو چې دا د کور وړو اخېستي؟ د کور وړو ته جامې اخلي که طالب اخلي؟ دا بے حیائی را روانه ده، دا د امریکې چال دی. تاسو ته محفوظ یې بشنتینا او نن په پېښور کې او زه په دې ورشه اسلام آباد کې او په پنډه کې وګوره کیبل نیټورک راغی. پیژنې کیبل نیټورک؟ نه پیژنې، خدای درته نه ښایي. الله ته خدای تاسو محفوظ وساته. کیبل نیټورک څه شی دی؟ زه درته ووایم هغه ښکری چې په کوټه پرته وي بشنتین نو په هغې به 4-5 ملکونو سټیشن راکاږي، او دغې ته یو کمپني لګېدلي د ټلیفون غوندې تارونه یې په دې کوڅو کې خواره کړي دي. د کم
کم یو فلم او کم سټیشن چې ته هر وخت کې راغشتل غواړې درته ښیي. او ما د ماما یو زوی نه تپوس وکړو پېښور کې ما وی دا غجي کیبل نه مې تا کتلی دی لکه وی ما د ګاونډیانو سره کلمې کې سی نو مخې ښکته که ما ته ویره جي بس دا خبرې پرېږده. هغه فحش عریان او هغه څیزونه پکې درته ښکاري چې د انسان ذهن د هغې تصور هم نشي کولی. او لن مثال دله در کوم خفه کېږه ما دین کې شرم او حیا نشته. حیا شته خو د دین حیا شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حیا چې شعبة من الایمان د خدای د هغه مونږ کې پیدا کړي. ګوره شیخ صاحب زمونږ مولانا حسن جان صاحب ته د جمعې په مانځه کې چا چټ راولېږي فتوا یې ترې وغوښته د استفتاء د نه غواړم یو جینۍ رالېږلی یو ښځې چې ما نه یو غلطي شوې ده او زه د هغې متعلق تا نه فتوا غواړم چې د دې به زه څوکم توبه وباسم څوکم ما ته وښایه په دې څه تدارک چې کېږي چې خدای معاف کړي. لاندې لیکلو چې زه ټي وي ته ناست وم سره د خپل رور کیبل نیټورک والا ټي وي ته او هغې کې څه داسې پروګرامونه رالل چې زما او زما د رور نه هغه خطرناکه ګونه وشوه. اوس زه څه وکړم؟ امریکې مقصد دا دی د امریکې مقصد چې د مسلمان نه حیا ختمه کړي. الحیا شعبة من الایمان. بې حیایي پکې راولي. ښځې بار وباسي سړي کورو ته دننه کړي بربنټوب راشي. دا مسلمان نه جهاد کولی شي او نه اسلام زنده‌باد ولی شي. دا شی عام کوي. دا د امریکې سوچ او فکر دی او منصوبې سره دا پروګرام شروع کړی دی. خو خدای پاک دې زمونږ دا 2% 3% چې دا سوچه مسلمانان دي که نه زمونږ د زړه دا درد دی خدای پاک میدان ته راوباسي. هر څو بیا خدای پاک ټیک کړي. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه وایي ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي. سړی ورته وایي چې ګوره ښځې مه کوه او دا دعا پرېږده چې تا خیرت به وغواړوې. نه دا یو بله خامخا مجبوره شي سړی د ښځې نه دوی ولا وغوښته. هغه خدای پاک پیغله کړه او مقصد چې پیغله شو قشته شوه ډوله خوبصورته شوه هم خوشحاله ده غاښونه یې وتېرده خواره هغه بیا برابر شو مخیم برابر شو او خو خوبصورته شوه. دې ورته خوشحاله غونده شو چې ښځه خو مې ځوانه شو چې یو څو ورځې تېرې شوې که نه یو څو ورځې دا ښځه ورته وایي چې بابا داسې کار به وکړو چې تاله د خدای دغه کور ښه دی ما پرېږده چې چېرته بل خاوند وکړم. خو ځوانه ښځه د بوډا سړي سره کوم ځای ګزاره کړي. زه چې ته د خدای یاده وه اللهو کوه ذکر و اسکار کوه جومات کې کښېنه بوډا سړی په قبر کې د خپې ویزان دي او زه ځوانه ښځه یم نیکبخته ما پرېږده. څه ښځې داسې کې د خدای نیکبخت دی. خدای پاک در سره احسان وکړو خدای ډوله کړ نعمت ناشکري کې نه کېږي. دا خیر دې مجبوره کړو غریب خفه دی چې خدای څو کوم وی ګورې ښځې سمه شوې نه سمېږي دغه دعا به راله غواړي. بس د زور راغی جوش پکې راغی غضب پې راغالب شو وی خدای زما دا ښځه اوس دویمه دوی استعمال کړه. دا د هغه مخکني حالت نه هم ښه بته راکړي چې ښه بوډی شي دا ملی هم راټیټه شي دا غاښونه یې موزي ما ته متوجه شي غاښونه یې موزي او ښه بد شکله شي چې څنګه مخکې و چې د هغې نه ښه بتره شي او مقصد یې خدای پاک جوړه کړه چې جوړه شوه صیبه بس خاوند ته اوس په توبو شو چې دا سړي دا دې رانه څه جوړ کړل او هلته بچي ورپسې رالل چې بابا زمونږ د مور سره څه وکړل هلته اوښیان ورپسې رالل. دی وایي چې خدایه اوس په مصیبت کې ګیر شو دا خو واقعي دا خو زما دپاره شرم دی. وی خدای پاکه او درېیمه دوا استعمال کړو
چې هغه مخکې زما ښځه سینګه وچ او مقصې شي ښځه او مغسې جوړه شه داګان دیوال لاړې ختم شو دا د ښځې مکر د ښځو مکر او فریب دا د ښځو مکر نو ښځه ګوره دینداره ښځه چې وي که نه د دواړو جهانو سردار مبارک له خدای پاک ډېر لوی علم ورکړی او ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى دینداره ښځه خاون سره به گزاره کوي د خاون عزت به کوي احترام به کوي په لږه ډوډۍ به گزاره کوي په لږه جامه به گزاره کوي جنگ به نه کوي جګړه به نه کوي چې ته پې څه خدمت کوې نو هغه به دله کوي حق څومره دی د خاون نبی علیہ السلام فرمایي حدیث اگر چې لغونه یو پټې کمزورې دی خو فضایلو کې کافي دی وی که یو سړی د خپلې ښځې ته ووایي چې د هغه غر نه به کاڼې وړې او هغه غر نه به وړې او هغې غر نه به راوړې دې له به راوړې اگر چې دا ظلم د خاون په دې ښځه کوي خدای به د خاون نه دې خبرې تپوس کوي ولې ظلم کوي لیکن که دا حکم ورته وکړي نو ښځه دې کوشش وکړي او دا کار دې کوي او که دا کار یې ونه کړه دې خاون نو قیامت کې به الله د خاون د حق تپوس کوي دا د خاون حق په ښځه او بل یو حق هم درته وښیم دا حدیث هم لغونې کمزوری دی په فضایلو کې بیا هم کافي دی او دا بیان هم کې کور کې ځکه ستاسو فایده هم ده پکې یو حدیث کې راځي چې سړی کور ته لاړ شي او ښځه راشي او چاپي ورته وکړي تاسو چاپي ورته وکړي څه ورته زور چاپي ورته وکړي خو خاون ورته نه ویلې چې راشه باندې چاپي وکړي او دا په خپله راله چاپي وله شروع کړله دې ښځې له به خدای پاک د خاون په دغه خدمت د 9 تولو سرو زرو د خیرات ثواب ورکړي د خاون حق خو ګور یو خبر یاد وساتئ ښځه چې زور او چاپي کوي خاون له به کوي فخر له ګورې منه دي ښه بعضې فخران هم انګلیندو ته وایي راشه ماله چاپي وکړه دا منه دي لیور له ګورې چاپي ماپي ونه کړي بلکل منه دي الحم والموت هلاکت دی سخر له لیور له چاپي کول بلکل منه دي ممنوع خاون له به چاپي کوي خدمت وله کولی شي او بل یو خبره درته وکړم د ښځو د حیا او د پردې خیال په خپله وساتئ غټ څادر او غټه برقه ورته په سر کې ما خو تاسو ته باروي چې تاسو نیکان ځکه چې بانډو کې اوسېږي شهري علاقو کې نه اوسېږي کمې ښځې چې دا په نوک به شی مږلي هغه پالش ورته وي که څه شی دی نوک پالش ګوره دا دیني او فقهي مسله ده نه ورسره اودس کېږي نه د جنابت غسل کې پاکي راځي دا یو جدا جسد لري او که د هغې په ځای عصرو نوکونه یې خوښ وي نو نکري دي پې پورې دا جایز دي د ښځې لپاره ښځې له نوکونه پرېښودل دا غټ غټ نوکونه بعضې ښځې پرېږدي دا هم ګورې ګناه ده په شریعت کې بلکې ما یو ځل دا مسله کړې ما یو ماشومه لور ده نو ما پورې هغې خندل ما ولې بچې ما پورې خاندي وی بابا تا په جومات کې ده وي چې ښځې نوکونه ایږدي ما وی او موږ په دې سوزکو کې ځو اکثر مو غیر اختیاري نظر پې پرېوځي وی دا پریدي نه وی دا بازار کې خرڅېږي دلته یې لګوي څومره ناروا ښځې لپاره ویښته کټ کول قطعا و یقینا منع او حرام او سړي لپاره انګریزي سر پرېښودل ناروا اوس ښځې چې څومره دي سرونه یې کټ کړي دي څومره لویه ګناه وګټله ښځه چې دا نری لوپټی د جارجټ یا د سیپون مونږ ورته وایو تاسو ورته څه وایئ نری غوندې لوپټه چې په سر واچوي او مونځ پکې کوي مونځ نه کېږي قطعا نه کېږي تپوس وکړئ علماونه دا موجود علما ناست دي ولې دا ښځې دا ویښته دا سټ دا مری هغه عورت ته چې په مانځه کې د دې پټول واجب دي او که د دې کشف راغې حرام دي منځ نه کېږي ورسره د دغه لوپټې نه بار د سر ویښته ښکاري سټ ښکاري مری ښکاري هغه لباس ښځو له استعمالول چې د هغې نه پنډی ښکاري او دا لیچې او مټې ښکارېږي دا هم د زنا یو قسم دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو اوږد حدیث کې
چې اخر زمانہ کې بلا چې ښځې راشي کاسیات جامې خو به اغوستي لیکن عاریات بربنډې به صحابه تپوس کی د خدای رسول جامې به اغوستي بربنډې به وي او هغه خو د 14 صدۍ د دې زمانه جامې نه ویني لیکل او پلاره چیزی مایلات ممیلات سلو ته بازار مایل کوي او پدا سے انداز بروانی چې سړی ځان ترا مایل کی د خاریو کې تاسو ګورئ او رؤوسهن کرو کا رؤوس البحت کا اسنمت البحت بحتی په عربو کې یو قسم اوخانو قبان به داسې یو طرف ته مایلو وی چې پلاره دي سر به داسې کاږه به سرونه وړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخکنی ارشاد دی اوس د هغې مصداق په دې بازارونو په دې خاریو کې تاسو ته ښکاري که نه ښکاري هم د زنا یو قسم دی زنا یوازې دغه خاص زنا نه ده د سترګو شته د خبرو شته د لاس شته د زور اشتها شته دا ټول د زنا په اقسامو کې راځي نو د ښځو متعلق پرده او ستر د دې ډېر خیال ساتئ بې پردګۍ نه ګورې ځان ساتئ ښځو ته په لارو کې قتل دا عظیمه ګناه ده یو حدیث کې راځي چې کوم سړی ښځو ته ګوري په دې لارو کوڅو کې ښځو ته ګوري قیامت پر ورځ به الله پاک د ده په سترګو کې ګرمه سیکه ور واچوي ګرمه سیکه دا پکې خدای پاک واچوي آنق ورته عربی کې وایي شروپ ورته زمونږ دا پارسیبانان وایي دا به ورته خدای په سترګو کې ور واچوي څومره عجیبه ګناه د سترګو ګناه شوه دې څیزونو باندې لږ سوچ پکار دی نو هغه ښځه کول پکار دی چې د کمې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دینداره ښځه دویم یو خبره درته وکړم نبی علیه السلام فرمایي تزوجو نکاحګانې وکړئ وتوالدو بچي راوړئ وتناسلو نسل زیات کړئ قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار